د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسېدو وروسته په لوګر ولایت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې له لوري د لومړي ځل لپاره د برېښنایي ازموینې مرکز د مرستیال والي په ګډون د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو مرکزي ادارې مسؤلینو او د دیني علماو په شتون کې فعال شو. ورته مهال مسؤلینو د دغه برېښنایي مرکز په لیدو سره د خوښۍ ښودلو سربیره ویل چې له دې وروسته به په ازموینو کې پوره روڼتیا وي او هغه څوک چې په رښتیا هم د یو ځای وړ وي د ازادې سیالۍ په ترڅ کې به ورته ټاکل کیږي. د وخت لحاظ څه د وخت هیڅ چاته ماتل نه کی خو ملک چې دا ډیر کوشش ته ضرورت لري. نو خدای تعالی ته سوال کوم چې خدای ټول موږ د هغه قانون تابع کړي چې موږ د خدای او د رسول او د اسلام د شریعت او خصوصا د خپل امیر کوم حکم ده. تر اوسه پورې د 10,000 نه تر 40,000 خواوشا کې نظام ته نوي کسان داخل شوي چې ښه تعلیم کړی وي د آزاد رقابت د لارې په ډیره شفاف طریقه باندې راشي امتحان ورکړي. د بلې خوا د لوګر د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې مسؤل د دغه مرکز په ارزښت خبرې وکړې او زیاته کړه چې د برېښنایي ازموینې مرکز د 3 میلیونه افغانۍ په ارزښت سره فعال شو او په یو وخت کې د 10 تنو څخه د ازموینې اخیستلو ظرفیت لري. دغه الکترونیکي مرکز د لګښت تقریبا د شوبله د 3 میلیونه په شاوخوا کې دغه الکترونیکي مراکزو لګښتونه دي چې کوم په ولایاتو کې دي تقریبا 10 پای کمپیوټر دي چې دغه الکترونیکي مراکزو کې شفافیت دی. د لوګر ولایت د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو ادارې مسؤلینو په وینا په راتلونکي اونۍ کې به په دې مرکز کې د یو شمېر ادارو خالي بستونو ته د وړ کسانو ګمارلو په موخه ازموینه هم واخیستل شي.